افسانه چې دا هم د ښاغلي لایق صاحب ده. د کتاب نوم یې د ماته آینه او د افسانې نوم د شناختي کارډ. نو په دې هیله چې لکه د مخکې په شان دې زله هم ستاسو خوښه شي هغه ملګري چا چې بار بار د دې غوښتنه کوله یقین مې دی چې هغوی به یې هم اوري زموږ هغه خوږه اورېدونکي او چا چې نه یې اوري بلې په لومړي ځل باندې اوري نو یقین مې دی چې ډېر خوند به ترېنه واخلي. شناختي کارډ. د شپې په توره تیاره او چوپه چوپیا کې د حادثې اواز تر لرې لرې پورې واورېدی شو او د خواوشا د نږدې کلو خلکو د حادثې ځای ته رامنډې وهلې. کرمې ړومبی سړی و چې دغه ځای ته راورسېدو هغه په بس کې د مړو او جوبلو کسانو اندازه نشوه کولی خو د جوبلو کسانو زبیرګي د زنانو جړه او د ماشومانو چغې یې اورېدې. هغه یو نظر اسمان ته وکتل چې ورباندې د تورو او ګورو ګورو وریځو داسې تور څادر خور و چې نه خو ورکې د ستورو څه نښې لیدی شوې او نه ترې د سپوږمۍ رڼا سترګې ښکاره کولی شوې. بیا یې د خپلې بیټرۍ په رڼا د یو پړک دپاره جوبل کسانو ته وکتل. د حادثې ځپلو کسانو په زړونو کې دغه پړک د امید ډیوې بلې کې خو کرمې بیا بیټرۍ بله نه کا او په توره تیاره کې یې ځان جوبل کسانو ته ورسولو. هغه یو کس ته ورنږدې کېدو او خپل رپېدونکي لاسونو به یې د هغه په جیبونو تپول خو چې کله کله به جوبل کس زبیرګي وکړو نو زر به یې ترېنه لاسونه راښ کړل او بیا هغه یو داسې جوبل کس ته نږدې ورغی چې ډېر دردونکي زبیرګي یې کولو. کرمي یوه اوږده ساه راښکله او په اطمینان سره یې ورله په جیبونو لاسونه ووهل. څه کاغذونه یې ترې راوویستل خو دا پوهه نه شو چې دا روپۍ دي او که څه نور څه کاغذونه. او بیا په دغه توره شپه کې د هغه د دغه جوبل سړي په لاس ګړۍ ته پام شو چې ورکې د ژوند رفتار ځلا کوله. کرمي لاس ور اوږد کړو او ګړۍ یې ترې جیب ته که. کرمي به لا نور کسان هم لټول چې د لرې نه رڼاګانې ولیدې چې د حادثې لوري ته را روانې وې. هغه زر په دغه تیاره کې یو وړښته شو او بیا د کلي خلکو د جوبل کسانو د امداد دپاره راورسېدل. نو کرمي ځان خپل کور ته رسولی و. هغه د پنجو په سر خپل کټ ته ورغی. په کور کې چپه چوپیا وه. هغه ګړۍ په لاس که او په کټ کې یې پښې وغځولې. اړخونه یې بدلول رابدلول او په زړه کې د ګړۍ د قیمت په هکله اندازې لګولې. یوه منصوبه به یې جوړه که زر به یې هغه ورانه که او بیا به یې په بله منصوبه سوچونه شروع کړل. په دغه ذهني کشمکش کې د کرمي سترګې ورغلې چې کله د سحر رڼا لګېده نو مور یې مانځله پاڅېدلې وه. هغې په خوب اوده کرمي ته په ژور نظر وکتل او چې بیا یې د هغه په لاس ګړۍ ته پام شو نو زړه یې بې اختیاره ودانګل. هغه په چاکو قدمونو د کرمي خواله ورغله او هغه یې خوب نه راویښ کړو. کرمي په خوبولو سترګو مور ته په غوسه وکتل او ورته یې وویل څه چل دی. مور ترېنه په وارخطایۍ تپوس وکړو چې دا ګړۍ چېرته وه. کرمي ورته سمدستي جواب ورکړو دا خو زما د یو ملګري ده. مور یې زوی ته په غور وکتل او په وچو شونډو یې ژبه راښکله او ورته یې وویل هلکه بانې مه جوړوه سمه خبره وکړه دا ګړۍ چېرته وه. کرمې د مور په دوباره پوښتنه لږ ویرېدو او مور ته یې وویل دا خو ما اخیستې ده د بر کلي د اول خان نه. مور یې په سوالیه نظر کرمي ته وکتل او ویې ویل په سترګو ړوند شي دا خو د پلار ګړۍ ده. د کرمي د سر نه لکه چې شنه لوخړه ختلي د هغه د سترګو نه سمدستي خوب وتښتېده. په مرۍ کې یې لاړې وچې شوې. مور ته یې برند وکتل او په رپېدونکو لاسونو یې جیب ته لاس کو. د
چې د جیب نه کاغذونه راوویستل او ورته یې وکتل نو ړومبې نظر یې د خپل پلار په شناختي کارت پرېوته چې په سرو وینو لړلی و، چې خپل ارمان په وینو سور وینمه، چې خپل ارمان په وینو سور وینمه، په خپلو سترګو مې باور نه راځي، په خپلو سترګو مې باور نه راځي.